چې زمونږ دا یقین دی، دا مقیده ده، دا کلک جزم دی، پورا آخری مرتبه دا یقین دی چې الله هر انسان له یو خاص وخت مقرر کړي روچت او انسان نه بساو بس. یعنی زمونږ ایمان دا دی چې انسان د دنیا نه ځي، دی په خپله خوښه نشي تللی، دی په سبب نشي تللی، دی به د الله په حکم ځي. الله ولا سبب مقرری، دا سبب بانه ده، خو دا سبب وجلی نشي چې وجلی د الله ذات پې وجلی. دا الله ذات یو فیصله کړې ده هغه زمانه کې چې نه اسمانونه پیدا و، نه د ځمکه پیدا وه، نه دا کائنات پیدا و. هغه وخت د الله ذات فیصله کړې و چې فلان کې به په فلان کې ټیم پیدا کوم، د دې اختیار بنی دا زما خوښه ده، او په پلان کې ټیم به ولې یو سبب برابروم او په هغه سبب به ته سو باسم. نه د دې اختیار شته او نه د پلار شته او نه د ډاکټر اختیار شته، دې ته د مرګ. او دا نور خلک څه وایي؟ هغې وایي یاره دې ګولی مړ که، که دا ګولی نه دې بچ شوی نه به ومړ، او دې فلانکي مرض مړ که، او که دا ډاکټر له فلانکي له تللی وی نو دې به بچ شوی، او دې فلانکي ځای کې مړ شو، او که د دې ځای نه دې اخوا شوی وی نو نه به یې مړ. د هغې دا خیال دی. که سړک ته نه وې تللی نو اکسیډنټ به نه وې والی. مونږ وایو دا خبرې خوشې دي چې الله والا یو ورځ یو ټیم یو سبب مقرر که، دی به دې سړک ته خامخا ځي، دا ګولی به دله خامخا راځي، دا بیماري به دله خامخا لګي او په دې به دې مري. دا زمونږ عقیده ده د مرګ متعلق. او دا الله فیصله د دې کې څه دي؟ مشهور آیت دی په قرآن شریف کې، کل نفس ذائقة الموت، په دې دکانونو باندې او په دې بسونو کې لیکلی شوی دی چې هر د سا شی هغې له به مرګ خامخا راځي او د مرګ څکه به کوي. دا د الله د کتاب فیصله ده. او وبې نیسو په انسانانو کې د حضرت آدم علیه السلام نه، د هغې نه به یې رونیسو چې حضرت آدم علیه السلام دنیا ته لومبې راغلی د انسانانو پلار دی، مرګ نه بچ نه شو. ورپسې راځه حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسی علیہ السلام، او ډیر لوی لوی پیغمبران، او ډیر لوی لوی مضبوط خانان، او مضبوط د جایداد خاوندان او د بنگلو خاوندان، او ډیر لوی طبیبان او حکیمان، لقمان حکیم چې خلکو له به علاج کو، هغه هم د مرګ نه بچ نشو. او ډیر لوی بادشاهان واده کې نه دي کړی، کوېدنې کړې ده او سبی ډولی ده، نو سا به ترې وباسم چې نیټه پوره شوه. الله دا وایي. زما عقل څه وایي؟ یاره یو ورځ خو بیا ورته کتلي چې د واده دا خوشحالي خو یې لیدلې نه، پالنګ باندې به دې سا وباسم. زما قانون الله وایي دا دی. د الله قانون څه وایي؟ بچو له روان دی، لاس کې میوه نیولې ده چې دا بچو راوړم. زما عقل خو دا وایي چې ډېره خواري کړې ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسي او دا امونه پرې دې بچو سره یو ځای خوړلې. زما عقل دا وایي. د الله فیصله څه وایي؟ نه، امونه به دې په لار کې د ګوتۍ نه غورځېږي او په لار کې به مري. داسې ده که نه ده؟ زما عقل او ستا عقل او د خدای فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو ده. عقل یو څه وایي، الله بل څه وایي. عقل ناقص دی، د الله پویه کامله ده. عقل خو دا وایي چې د نبي علیه السلام 3 کاله عمر دی، په 3 کاله کې د حضور پاک نه څونه خیر امت ته ورسېد. وایه که نه؟ عقل خو دا وایي چې 3 کاله نه او 3,000 کاله عمر وي نو خیر به نور څونه رسېدلی. عقل وایي زه ویم افسوس زما به څو مري، زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر م شي نو 80 دي شي او یا دي شي اتیا دي شي 100 دي شي. زه وایم چې زما د عمر د نبي علیه السلام مبارک نو امت ته به خیر ډېر رسېږي. داسې به تم وي، داسې به بله مو، داسې به بله مو. داسې ده که نه ده؟ عقل زما دا وایي. خدای څه وایي؟ الله وایي نه بس 63 سال عمر مې وله فیصله کړې ده، دومره به ډېر راته نږدې دی، ډېر مې نیازبین دی، ډېر مې خوښ دی، تاسو نه مې ډېر خوښ دی. مخلوق نه مې ډېر خوښ دی، مخلوق مې د هغه د مخه راوستلی دنیا ته، او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده. او دی خپل عقل دې مه چلوه، خو زما فیصله دا ده چې عمر به 3 کالې په دنیا کې زیات بني. دا د عبرت خبرې دي زما ورو. نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدې وي که نه چې جوړ شوی دی، او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه د جوړېدو نه پس، او لکه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه. عقل دا وایي. رب العالمین څه وایي؟ نه، زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم. دقسې تکیهوالې ده او پیریان هغې نیغ ګوري ورته، هغې پې نه دي په دې باندې چې دنه ساه وتې ده. که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی، پیریانو بیا څو کار اخیستی شي، هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به. پیریان خو زورور خلک دی، اور نه پیدا دي، غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېدی ورته نه شي، غوسه ناک قوم دی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قضینا علیه الموت، چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه، ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل من سأته. چا خبر کړ پیریان؟ وینه خدای مقرر کړل، لاندې وینه لګیا دي، هغه شیش محل کې خدای وینه راوستل او هغې کې لګیا دي او د دې کونټۍ د هغې خرور وخوري.
پینه لګیا دی رو خوري 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 خو چې دا کونټه هغه ویخ وینو او لاندې نه او خولل شو نو کونټه پریوته نو چې پریوته نو سليمان سم را پریوته کونټه له وجه دلته کونټه علامه ده فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته الا دابة الارض تاكل من سأته فلما خر ترى پریوت تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریان وقت یلکه سليمان عليه السلام خو هغه پریوته خو وفات شوی دی الکه کونټه چې وکتله او دا خو شپږ میاشتې مخکې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر وی یو کال مخکې وفاتو یو کال کونټه ته ډډواله یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته تماشا کوي چې سليمان موږ ته ګوري کنه ګوري زرا منډه کې الکه موږ ته نه ګوري ګوري ها ډبل کار کوي کلک په کار کې سستی را لګوري صدا برا کې راځو انور ته یاله کته هم نه ماته ګوري نس کې راغلی یو کال ثاوته یو کال پیریان لګیا دي ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګیدلې دي او دا دونه ځای خولې سونه مده کې به داخلي او هو دا خو یو کال شو چې وینه دې کونټه تاړل او دا کونټه خولې دا فلما خر چرا پریوت تبينت الجن قران جبال الفاظ دي پیریانو ته پته ولګیدله الله كانوا يعلمون الغيب لکه مونږ چې څنګه باز خلک په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دي پیریانو وایي بعض پیریانو سره علم غیب دي او هو کله مونږ پیریانو سره د غیب علم وې دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا مونږ ته خو یو کال مخکې پته لګیدلې چې سليمان عليه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار بم ولیکو مرګ چې راشي سليمان عليه السلام سره پیغمبري و خو مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبري بچ نه کړی داسې سلطنت چې داسې سلطنت قران وایي د بل چانه تیر شوی دی او نه براشي هغه سلطنت بند کړی شو پیریانو باندې تسلط دی بادشاہي دا پیریان تابع دي دیوان تابع دي د بلقیس تخت ولا پس رب تسترګي کې راوړي د بلقیس تخت کې کله راوړ کنه وې څوک براوړي قران شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وای وې سیب زبې راوړم سونه سات کې به راوړي قبل ان تقوم من مقامك دومره سات کې به راوړم چې تر ځمکې نه پاسه دومره سات کې به راوړم چې تر ځمکې نه پاسه ابل سوي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وته سمره سات کې راوړي وې زبې دومره سات کې راوړم چې سترګه سمره راپې سترګې رب کې دلاره رسول دا ګوري من غلط خبرې نه دي دا دایجس او دا اخبار خبرې نه دي دا قرآن خبره ده دا الله خبره ده خدا چې کوم وایي چې دې له پرب د سترګې راوړم دا څوک دی الذي عنده علم من الكتاب دا هغه څوک چې د سليمان عليه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی د تورات علم دی وسره او ورته وایي اسم اعظم دی وسره هغه ورته وایي علم من الكتاب او دې له راوړم دومره سات کې چې سترګه راته د تکړه شره ویلا پرب د سترګې کې د بلقیس تخت یو شاهي تخت یو بهترین تخت پرب د سترګې کې راوړو په میدان کې وته کې او د الله شکریا ادا داسې پیریان تابع داسې جنات تابع داسې دیوان او په دریاب کې ورلګو پیوي داسې پیریان مرګ نه بچ نشو دنیا کې مرګ نه بچ نشو مرګ راغی ورته او خبره وسره حیوانات هم کوي او مرغان هم سره کوي د میګو په خبره هم پیږي او پوهه خدای سونه ور کړو الله اکبر بخاری شریف کې حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دوه خدای یوې خدای بچی شرم خو تختو د یو زوی د بلم زوی اجم دې چې کم پاتې شو ایو وې دا زما بچی د ستاره شرم تختو لري ابل وې دا زما بچی د ستاره شرم تختو لري سپیشل به بچا کې یو وې دا بچی زما د ستاره تختو بل وې دا بچی زما د ستاره تختو لري لاړ حضرت داوود علیه السلام سليمان علیه السلام پلار هغه لاړ بچی دې مشر سره چې کومه پکې مشر ده هغه دا بچی زما دې دغه شرم تختو لري هغه بل ته تاسو سره ثبوت دا واشته سره ثبوت نو سره نو هغه داوود علیه السلام فیصله مشر لا ورکړه چې بارو ته سليمان علیه السلام وته څه چلې وې دا کچل شوی وې بابا می څه فیصله وکړه وې دې مشر له بچی ورکړه وې ښا وې پما فیصله کوي چې دا لوکم هغه شوی اوس ته فیصله راځه خدای پاره زماله په مطمئن نه دي ټیک دا پیغمبر فیصله ده منم انکار نکم تیرا لوکا وې دې دا لوکم یو بس حکم یو ورشه چاړه راوړې پدامین به نیم کو نیم به مشر شو نیم به کشر شو ته خدا ته فیصله کوم بچی په پدامین دلوس نیم کم نیم د مشر شو نیم د کشر شو بچی ته واغش چلې په څه لکراغه مشر مطمئنه ده غږ نه کوي کشر چې جوړ کړي وی خدای لپاره مې لاله د مشر شو خو مې لاله دې مشر شو د دې شو خو مې لاله سليمان عليه السلام بچی راغی کشر بیا ستاره دا چاوي ته ورسینګا وی بل پټین پړ کې پر قرانه دې چې فریاد جوړ کړه معلومي چې بچی دې شور دې جوړ کړ زړه درازار دې بچی جوړ کړ چې خیر دې کړه دې خو بچی خو د ما مخکې شې دونه بچی کړه نن کې دونه بچی دې ته کوی فهمناها سليمان قران شریف کې الله وی دا کوی مسلمان عليه السلام ورکړه کوی سمره کوی بچنه هغه د هوا تابع والیم بچنه کا او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې تیم پورا شو تعالی ډېر لوی برکت دې موږ تاسو لپاره پدې کې ډېر خلک وایي یاره جی خپل ځواني واه ځوانه کې مرش ډېر خلک وایي یاره جی لاس کې فروټ راغستې بچو ولول چې دا خو کوړه رسولې ډېر خلک وایي یا چې پلانټي هسپتال ته تللی وي پلانټي ډاکټر لا یاره بچي وي ډېر خلک وایي یاره چې سړک نه لوي تللی دې په دې چاوي کې پسل کو ګرځا دې په کور کې دې بچي وي ډېر خلک وایي الګا تماچا په خلاص شو او لګي یاره ته چاوي تماچو سره لوي ټیک ده بل اسباب بساته خو خدای دې کوم وخت مقرر کړی کوم سبب کوم ټیم کوم ورځ کوم ځمکه قسم په الله کړه غین بدل شي خبره ده هیڅ فرق نشته مرګ داسې یو حقیقت دی خلاص دې نشي حضرت موسی علیه السلام ثم جلیل القدر پیغمبر داسې پیغمبر دی موسی علیه السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالي مزاج هم لري او صنعت دی ملک الموت سره راغی چې ملک الموت ولا راغی هغه انسان په شکل وسو کې زمر فرشته
خیر دې څنګه راغلی دا ټیم پوره دې ساده نه وباسه اوس موسی علیه السلام ته دا خبره کوي ټیم پوره دې ساده ما نڅا وباسه چې څپې یې وکړه په دا مخ یې ووه بخاري شریف کې حدیث دی ګوره چې په دا مخ یې ووه سترګې یې لنده کړه هغه خو خدای پیغمبر خو عجیبه زور یې دوه کسو منځ کې جوړه نه کوله یو بني اسرائیلي او یو یې د خپل د فرعون د قوم دواړه سره نښتي دي فرعون والا ظلم کوي په هغه بني اسرائیلي باندې د موسی علیه السلام په قوم یو دی ظلم مه کوه ولې ظلم کوې زیاتې ورسره مه کوه ستا پکې څه کار دی نه زما پکې کار شته که نه ته ولې ظلم کوې په ده باندې دا هغه دونه غټ ګېډې په زه چې ظلم پې کوم دا د پلار به هم دا پنډوړي هلکه سمشه ګوره نه یاره تا پکې څه دي موسی علیه السلام ورغې خو چې څنګه فوکزهو یو سوک یې ورکړه ذوالقندار ته یې ورسوه یو سوک سره پرېوته او ساتې وه اوهو دا څه وشو ما خو ورته عقل ښه ادب مې ورته ښه نه مې ورپسې توره راغېشتې نه مې ورپسې غشې راغېشتې نه چاړه ادب مې ورته ښه سوک مې ورکړه په سوک به ما وې دې پېښې خو پکې مړ شو سار بیا روان دي په دې لارو کې ګرځي موسی علیه السلام چکر لګوي هغه سړی لګیا دی بل چا سره جګړه چې بل چا سره جګړه ده هغه سړی په ده ظلم کوي د فورا موسی علیه السلام ته آواز کوي راشه که نه هغه پرون نه باندې هغه سړي ظلم کو او نن نه باندې ظلم کوي موسی علیه السلام وایي خبره خو ظالم بچي خبره ښکاره کوي دا څه کوي بل پوه شو ښه ده پرونې ده والې دی په څوک او وجلی دی بس هغه ته یې خوا کړی وایي خدای ته وګوره موسی علیه السلام زما توبه ده دا څه کوي ماله لاس راونړي پرون دی یو وجلی اوس ما وجلی بس موسی علیه السلام پوه شو خبر رات خو پاش نو د هغه یو سوک کې کمال و یو سوک بیچاره ورکړه ځای ته به یې رسو نو چې ملک الموت دې تا نڅا وباسم ما نڅا وباسم غصه شو ورته خو چې څپې ورکړه په دا مخ یې ووو ملک الموت دې سترګه ړنده کړه خو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمېدی شو خپل حالت ته خو په حقه شکل رب العالمین له ځان ورسو اوس الله د هر څه نه خبرېږي خو بعض څیزونو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده الله هغه بنده له دې لېږلې ما چې کوم مرګ نه غواړي دا د ما دې حال ته وګوره وایي ښه داسې وکړه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ نو زه د یو غوی په شا لاس کېږده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی غوسه سړه شوې وه ملک الموت واپس وی الله راولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ د یو غوی په شا لاس کېږده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم وی بیا به سي وی بیا مرګ نه خلاصې خو شته دی لاره بله نشته بې د مرګ نه اخرت یقیني دی جنت دوزخ یقیني دي هغې له به خامخا ځي نیک به جنت ته ځي بد به دوزخ ته ځي بې د مرګ نه بله لاره نشته اوس پېښور ته دی نو شل لارې دي په یو به دې په بله به لاړ شي نو بله به پرېږدې په بله به لاړ شي اخرت ته جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه وی ښه بیا مرګ دی بس دا اوسنی وی ټیک دی دا مې قبول دی نشي خلاصېدی یو عالم خوب ولید وی خوب وینم چې یو زمری راپسې لګېدلی دی زه ترې مخکې مو دا زمری راپسې دی زه منډه وم او زمری راپسې دی ځنګل ته لاړم وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه ما هغه اونې ته ټوپ کړې اوچت شوم دا زمری راغی او د اونې د ویښ کې راته ودرېد وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه زمری خو اونې ته نشي راختې دی زه په دا اونه کې به ناست یم دا زمری به ستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه دي وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتي وي وی مې چې دا به تر کومې په اونه کې ناست یم یو غټ خرام و د اونې وی په هغې رو رو مې ځان اوتوخه او د هغې خرام سر له مې ځان ورسو په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه نو چې زمری تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی نو زه به ترې تښتېدلی خوب یې وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځوړن که چې ټوپ وامه چې ځان مې ځوړن که چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی د خپو لاندې او یو ډېر تاترین کوي دی او په کوي کې یو اجدها خامار دی خوله یې وازه کړې ده او دا زمری راغی د کوي په دې غل راته ودرېد اوهو دا څه په بلا واوړېده په اونه کې مطمئن ناست وم دا خو بس یو سړی د څانګې پورې ونښلي او ځان شي بیا اونې ته ختې نه شي اوس خو زه واپس اونې ته هم نشم ختې او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس نو یو بلا و دا دوه بلاګانې دي که د کوي غاړې ته پرېوتم زمري مې خوري او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوي وی په دې سوچ کې چې د اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي کر 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 لکه د هرې په شانتې خوري او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی وی ما خو چې زه زما لاس به ستړي شي نو به غورځېږم دا خو که ځان ډېر هم ټینګ کړم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی باقي خو د سپینو او د تورو مږو راله پرې کړی دی دا به شي په دې هیبت کې راویښ شو چې راویښ شو خپل استاد لاله وی صاحب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدلی دی وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله دا څنګه وی دا کم خرام پورې چې تا وې ځان دی دا ستا ژوند دی ژوند دا زندګي ده او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي دا سپینې مږې ورځې دي او دا تورې مږې شپې دي دا شپې ورځې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د 50 کالو دی نو 50 کاله یې والا خرام پرې کړی دی څونه به پاتې
ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی. که چېرته عمر میاشي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی، که عمر یو ورځې یو پوټې غوندې پاتې دی، که عمر یو کالي لږ پاتې دی، که عمر لس کالی نو 580 تېر شوي دي. اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی، معمولي غوندې پاتې. دا تور سپینې مګې دا ورځې شپې دي او ستا د ژوند د اخرام چې دی لګیا دي کټ کوي، درې د نیمې نه زیات والی دی. او دا کوي چې د خپو لاندې دا قبر دی، او دا په کوي کې چې کوم اجدها خامار دی دا مرګ دی. مرګ دا به خامخا ټک در کوي، بچ کېدی ته نه د خرام نه بل خوا تلی شي، دا به کټ کېږي او د کوي له به ځې. او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلی زمری دی دا ملک الموت دی. دا ملک الموت دی. دا ملک الموت دی پرېږدي نه، دا د خلاصېدی نه شي. دقې قبر له به ځې او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي. دا حقیقت دی. د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو. موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده، اخرت یې مرګ بالکل یې دی زموږ. وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل، دا دونه واړه واړه پوټي پوټي، نو مخامخ یې ورته ودرول. چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونه او نښې پیدا کړې وې چې دا مالدار دی، دا غریب دی، دا روغ دی او دا شل دی، او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی. دا نښې نښانې وې پکې. نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژند. د الله نه یې تپوس وکړو چې الله دا څوک دی؟ وایي دا زما ستا بچي دی. وایي الله دا فرقونه دې پکې ولې پیدا کړي دي؟ هلا سویت بین عبادک، دا یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وې، ټول روغ وې، په صحت برابر وې او ټول مزیدار. دا فرق دی ولې کړی دی؟ رب العالمین او فرمایل دا دې دپاره چې دې زما د نعمت شکریا ادا کړي. دا چې کوم په یوه سترګه ړوند دی دې به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي. دا چې کوم په لاسو شل دی دې به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه، په سترګو خو روغ یم که نه. دا چې کوم په سترګو ړوند دی ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي، شل خو نه یم چې په فوټپاتونو توخېږم که نه. کم بدرنګ دی دې بوی د یاره که بدرنګ یم او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم، خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته، ماله خو خدای ایمان را کړی دی که نه. هر چا کې خدای پاک داسې یو خاص نعمت ایښودی دی چې دې د ځان نه لاندې ته وګوري به د خدای شکر ادا کړي، او که ځان نه لاندې ته نه ګوري بره ته ګوري د خدای شکر نه شي ادا کولی. نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغې د تندو نه ډېرې تېزې رڼاګانې تلې. نو ده د الله نه تپوس وکړه، الله وی دا پکې څوک دی؟ وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دی. وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله. نو آدم علیه السلام وفرمایل چې الله عرض وکړه چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تېزه رڼا ځي؟ وی هذا ابنک داود، دا ستا یو نوسیر داود بن علیه السلام. د سجدې ډېرې کړي دي او الله ته جړاګانې زیاتې کړي. الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی؟ 80 کال. نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلی و چې ستا به 1000 کاله عمر وي. چې د دې ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او د خو 80 کاله دي، 1000 او 80 دا خو ډېر کم دی. وی الله دا عمر ول لږ زیات کړه. وی نه، ما هر چا له خپل مقرر عمر لیکلی دی، هغې کې نه یو سیکنډ مخکې والی کېدی شي نه رستو والی کېدی شي. وی ښه الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم. وی انت وذاکه، دا ستا ورځه خبره ده، خو ګورې ستا به کمېږي. عمرونه ما ته لکه یو سړی 1000 روپۍ چاله ورکړي چې دا په دې 10 تقسیم کړه، نو که یو له 100 ورکوي نو هم ټیک ده، که یو له 200 ورکړي نو بل له به کمې ورکوي. هغه روپۍ نه زیاتېږي، د یو به زیات شي د بل به کمېږي. نو که ته دله ورکوې ورکړه، خو ګورې ستا به کمېږي. وایي ښه الله زما د عمر نه وله 40 ورکړه، 40 وله ما ورکړه. دی ولې 40 ورکړه او 40 خو ډېر شی دی. د آدم علیه السلام جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلی کېږي نه، دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي. هغه ته خو 1000 کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی. وایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره، نو چې 40 کم 1000 پاتې شو نو ملک الموت وله راغی. ملک الموت ورته وایي ستا ټیم پوره دی. آدم علیه السلام ورته وایي سوچ وکړه. نو وایي زه خو الله راولېږلم ستا وخت پوره دی. وایي 40 کاله مې پاتې دي، ما ته الله 1000 ویلي دي او اعده دې شمېرم، 40 پاتې دي. وایي ولې تا خپل نوسي داود علیه السلام نه دي ورکړې؟ وایي نه، نه مې دي ورکړې. دروغ یې نه دي ویلې. خو قرآن کې حدیث کې نبي علیه السلام وایي نسیه وجحده، یېرو نو ځکه انکار وکړ. لکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني، چا ته خوب یاد یو چا نه یېري نو انکار یې وکړ. نو بچو یم یېره راځي او د خبرو نه انکار کوي. یو سیکنډ ورته صبر ونه شو، مکه 40 کم 1000 باندې ته ساله ګوره ټیم پوره دی بس. نو چې هغه مخلوق یې پیدا کړه، دویمه خبره پکې وره. نو فرشتو الله نه تپوس وکړه. الله وایي دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي؟ وایي دا د آدم علیه السلام اولاد دی، دا به دنیا کې پیدا کېږي. وایي دا به هم دونه واړه واړه وي؟ نه نه، دا خو به غټ غټي، دا خو به ډېر شي وي. وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا؟ دا خو کربونه اربونه نه هم زیات دي.
نو چې دا دې ته غټ غټ وجودونه ورکې نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه؟ الله فرمایل مرګ به پې راولم، څه به ځي او څه به راځي، یو ځای به ني دا ټوله، څوک به ځي څوک به راځي، چا نه به ځمکه خالي کوم او په چا بیډه کوم. نو فرشتې عجیبه خبره کوي، وی الله چې مرګ دې ولا مقرر کو د دنیا نه ځي دې خوشحالونه دې دنیا ژوند به څنګه تېروي، هر وخت به د مرګ په سوچ کې نن مرګ راځي او سبا راځي، نن راځي او سبا راځي. نو چې دا چا مرګ په ذهن کې وي اب ژوند څنګه تېروي، اب چا سره د خوشحالۍ خبره څنګه وکړي، اب چا سره ژوند څنګه تېر کې. الله وی د دنیا د لذتونه به ورته داسې خواره کړم چې دا مرګ به ورته اړو یاد نه ير به داسې دا اوس که نه د دنیا بچي او مال او دولت او کاروبار داسې په دې ذهن کې خوږ دی چې مرګ یې ټول. نو مرګ یو حقیقت دی، څوک ته انکار نشي. صرف یو خبره ده اخر کې درته وایم چې د مسلمان د پاره مرګ تحفه ده، موت المؤمن تحفه، د مسلمان مرګ تحفه ده، تحفه. ولی حدیث کې دا غي تشریح راځي چې موت مرګ هغه تحفه ده یوصل الحبیب الی الحبیب چې دوست د دوست سره ملاوي. مسلمان الله سره ملاوي، مسلمان جنت سره ملاقات کیږي، د مسلمان د الله سره ملاقات کیږي، د مسلمان د پیغمبر سره ملاقات کیږي. دونه عظیمه تحفه بل کم کیږي. زمونږ د دارالعلوم دیوبند اکابرو کې یو لوی بزرګ تیر شوی دی، ډېر لوی بزرګ، نو مې مانه دی وخت یې شو. هغه چې کوم وخت کې وفات کېده دا شاګردان ته نګیر چا پیره تو دي، نو هغه وته وای چې نه شیخ الهند صاحب نه، نو ګیر چا پیره ته شاګردان تو دي، نو هغه وته وای چې صاحب خدای دې جوړ کا او موږ به دعا ورته کوو چې الله دې جوړ کو. خیر دی دا بیماری سخته په انسان باندې راځي او الله به دې جوړ کړي. نو چې دا خبره وکړله نو ورته غوسه شو، وی خدای دې جوړ کا او خدای د دنیا عمر زیات کا. هغه دې ورته غوسه شو، وی چپ ما مخکې دا خبرې کړې، کوم شی چې زه د الله نه غواړم نو ماله په هغې کې نقصانونه راوباسئ، کوم شی چې نه غواړم نو ماله د هغې دعاګانې کوئ چې واپس به دنیا کې پاتې شي. غواړم د خدای نه. اوس که ته وایې چې د مرګ تمنا خو منه ده، مرګ به نه غواړم. حدیث کې راځي که نه لا یتمنا احدکم الموت، چې د مرګ تمنا به نه کوي. نو ګورې حدیث کې ورسره دویم ټکي شته، هغې ته موږ نظر که نه دی کړی. هغې کې دی چې لضر نزل به، چې په ده باندې یو ضرر تکلیف دی د دنیا د بدن تکلیف وي یا د بچو نه دی به مرګ نه غواړي. او که دی د الله د ملاقات شوق کوي، دی د پیغمبر د ملاقات شوق کوي، دی د جنت د ملاقات شوق کوي، یا په دنیا کې د دین په فتنه کې مبتلا کېږي، بیا دا جایز سوال جایز دی. ما ته به دا خبرې نه کوئ، زه خو د خدای نه غواړم ما له یو دعا وکړئ شاګردانو ته وایي چې د ما له ایمان نصیب کړي، دغه دعا ده نه غواړم. حضرت ابراهیم علیه السلام له چې کله ملک الموت راغی وی الله راولېږلم چې تا نه څه وباسم، ټیم دې پوره دی. هغه عجیبه خبره ورته کوي، وی زما یو سوال جواب الله له ورسئ. یو وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم علیه السلام ابراهیم وایي چې زه ستا خلیل یم، خلیل خاص دوست ته وایي. نو هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، داسې دوست راته وښایه که نه چې دوست یې وجلی دی. زه ستا څنګه دوست یم چې ته ما وجنې، ما نه څه وباسې. ملک الموت لاړ رب العالمین لا، نو واپس راغی. ابراهیم علیه السلام ته وی الله ته زما سوال جواب ورسو. وی الله سو فرمایل، وی الله فرمایل چې ته دې زما د خلیل ته ووایه هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله، چې داسې دوست چې ته لیدلی چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښ. ته زما څنګه دوست چې زما ملاقات ته نه دی خوښ. او ښه مرګ کې خو د الله ملاقات دی. وی عجل عجل تلوار کوه څه وباسه. نو د مسلمان دپاره مرګ تحفه ده، خو چې دی پوره سوچه کامل مسلمانی. الله دې موږ سوچه کامل مسلمانانو ګرځوي، تحفه ده. او کافر دپاره د خدای قهر و غضب دی. بس لو یعمر الف سنه، افسوس چې زمونږ زر کاله عمر وي د دې نه هم زیات وي، ځکه هغوی صرف دنیا د آخرت وی نشته. شکر دی الحمدلله موږ له خدای جنت پیدا کړی، موږ له خدای د آخرت خوشحالۍ پیدا کړی، موږ د خپل پیغمبر امتیان یو. انشاءالله چې موږ له خدای د پیغمبر قرب او نزدېکت راکړي، ایمان نیم خدای نصیب کی سره د نیک عمله. نو د نیک عمل سره چې د ایمان نصیب شو نو مرګ تحفه ده، تحفه. او چې ایمان نصیب نشو یا نیک عمل دې نصیب نشو یا ګوره تباهي ده. نو خبره مې د دې پورې کوله چې مرګ یو حقیقت دی، هېڅوک ته انکار نشي کولی، او زمونږ په ایمان دی. او مرګ به ځان ته کله کله یادی، کفا بالموت واعظه، چې مرګ دې ځان ته کله کله یاد کړه، د دې نه بهترین نصیحت بل نشته. الله دې زمونږ مرګ د ایمان نصیب وګرځولي. دا خبره کوله چې اوبو کې یوه سیپی ده، یو ګوجی ده چې ډېر اهمیت لري. ما نه یېره ده جناب چا به ویلي، دا به بل چا ویلي، دا ما به نه ویلي. یو سړی په یکم رمضان زکات وباسي، د په یکم رمضان د زکات رقم جدا که خو لا پوره تقسیم شوی نه دی، چې
چې اتم لسم ورځې پس ورته نور رقم ملو شو آیا دغه زکات د یکم د ده کافي دی او په نورو ښه ګوره که په یکم کال کې به یو ځل زکات وباسې نو که په یکم رمضان ستا د زکات کال پوره شوي نو یکم رمضان باندې د خپل مال حساب وکړه چې کال پې پوره زکات به ورکړې د یکم رمضان نه پس چې کم کال مال راغی بس دې باندې خو دا به هغې سره اوس نه جمع کېږي دا به ورسره بیا دوباره جمع کېږي چې بیا بل رمضان راشي نو د دې به بیا ورکړې کال کې ځان له یو ورځ مقرر کا یہ کال پس کال چې کال دې په مال پوره شو بس په عقر حساب کوه زکات ته جدا که کله دې ورکړې نه دی خو چې زکات ته جدا که چې دا زکات پیسې دي او ټیم پې پوره شو د هغې نه پس چې نور مال راغی دا به جمع کېږي خو د بل کال دپاره تېر شوي دپاره نه وي زما د دوی ټېسټ اتوار پر الله دې پکې کامیاب کړي څوک چې ټېسټ کې شرکت کوي الله دې ټول کامیاب کړي الہ العالمین ته زمونږ ایمان سالم کې خدایا زمونږ مرګ خشته کې خدایا دراز عمرونه نصیب کې ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا یو ورورو هغه دوه ورونه یو ځای مسلمانان شو یو شهید شو او بل چې دی نو هغه جمدیو هغه یو د هغې نه وروسته وفات شو ډېره موده پس نو چې چا په خوب کې ولیدل نو هغه لوستني دپاره ډېره لویه خوشحالي ولیدله نو نبي علیه السلام ته یې وی هغه بل خو ګوره شهید شوی او دې په خپله بستره مړ شو او د ده خوشحالۍ ډېرې وې وی هغه چې د ده نه پس کومې منځونه او صدقې او نیک عملونه کړي دا وایي چېرته تللی دي نو یو ورځ هم چې سړی منځونو کې او ذکر او اذکارو کې دا لوی غنیمت دی الله دې زموږ ستاسو دراز عمرونه نصیب کړي خو دراز عمر دې د الله د عبادت لپاره نصیب کړي او الله دې د خاتمه په ایمان نصیب کړي الله دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرتیا نصیب کړي شپې به څملې ویده کېږې به سهار به پاسم کښې وي زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم یو لیست یې ځان ته فهرست تیار کړی دی شک په هغه شپه کې د نه سوخېږي سهار باړو مړ پروت دی داسې ده که نه ده ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا سامان د دوکې سامان نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی متونی و داسې ویلا قوم اے عبدالله ابن عمر بخاری شریف کې حدیث دی کن فی الدنیا کأنک غریب دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه مسافر مسافر چې یو ځای کې دمه کوي یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې نو هغه هلته کې د هغه وایي هغه مطلب دی چې هسې روان یم دا کټم پردی دی دا کوټم پردی د مسافر خو سری کې اوسي سری کې اوسي د سری دا کټ پردی دی او د هوټل دا کمره پردی ده او دا څادر پردی دی دا بجلی پرده ده هغه په هغې خیال نه ساتي هغه خپل مقصد ته ایثار دی خپل مقصد کې لګیا دی د مسافر مقصد یې هلته چې دلته زه څه ته ډېر یم چې هغه خپل مقصد پوره کړم د کوټې غم کې نه د بسترې په غم کې نه او پردی دی هر څه چې خپل مقصد یې پوره شي چې روان شي نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه ته مسافر او عابر السبیل بلکې داسې ځان که لکه په لاره چې سړی تېرېږي مسافر خو بیا هم یو ځای کې د 10 ورځو 20 ورځو دمه کوي او چې په لاره تېرېږي د هغه دمه نه وعد نفسک من اصحاب القبور ای عبدالله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه داسې ځان فرض کړه چې زه په مقبره کې مړی پروت یم وروسته را باندې مرګ راځي که نه مقبرې له به اوس نه ځان داسې فرض کړه لکه د مقبره کې پروت یم نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم دنیا سره څه کوي هغه دنیا مال سره څه کوي زمارونو مرګ یو حقیقت دی انکار ته نشته خامخا راځي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې یې مرګ به مو لاندې کوي دا د چا وینا ده د الله د الله فیصله ده مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي یو سړی یو ښځه وه د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام یو پخوا خو غلامانو یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه لور مې پیدا شو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي دا شی راوړه دا سړی لاړ د کور نه بهر چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې ورغې دې غلام له وی د دې زنانه څه وشو غیبي سړی دې تپوس کوي وی لور یې پیدا شو وی ښه وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به یې دا جولاګي د لاسه مرګي جولاګي د لاسه به مري دا غلام وړه چې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خېږي او دا سړي خو غیبي دي خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو ما چې لور یې کوم غیبي سړی
خدا جنې به بیا لیږي نو سلو کسو سره زنا به کوي راسي چې بېغمه کړم دا نو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې څه څوک بدلولی شي وړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه چالو قصه خلاصه شي ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو چاړې راواغېسته او په هغه جنۍ باندې په دا خېټه یو څو غزاره وکړل او دې ګمان راغی یقین یې راغی چې جنۍ خو مې مړه کړه لړو تښتېد غلام وتښتېد د نیکۍ او کار مې وکړه زنا جوړه مې ختمه کړه اصلو زناهونو دې خو تښتېد هغه مور یې پریشانه چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعدار هلک و دا څه وشو زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله هلکه مو تښتېده خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فورا یې ماشوم هغې له بوتله هغې به له هغه خېټه وګنډله جنۍ خدای جوړه دا سړی راوتښتېد اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لورې په چاړو والا د خپل مالک څه ځیر شو خو دا سخت مجرم دی لړو تښتېد بلې علاقې ته لاړ سخت وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس خو آزاد هم شو ځان یې پټ کړ غلامۍ ژوند نه مو وته خواري مزدوري وکړه لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې تجارت یې شروع کړ لوی تاجر ته جوړ شو د بلا او مال دولت خاوند دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ کافي مالدار شو چې کله دې مالدار شو غلامان هم دي وین دي نو سوچ یې ځان لکه تا یو جنۍ په نکاح واله دې کلي ته م راغی دلته خو دې لوی شوی دی ماشوم اوس یې څوک نه پېژني نن چې بلا کلونه وتل څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی راغی پر خپل کلي چکر ولګاو معلومات کې غلامانو ته نوکرانو ته یو جنۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه ښایسته ښکلې جنۍ بلني زه ورسره هغې سره واده کړم ډېره ښه یو جنۍ وله په نکاح واخېسته جنۍ په نکاح واخېسته او چې جنۍ سپین په نکاح واخېسته نو د جنۍ خوښه شوه د جنۍ خو ډېر خوښ شو یو اعلی بنګله یې وله جوړه کړه یو ځل یې د هغه جنۍ نه تپوس وکړ د هغه جنۍ په دې خېټه یو داغ و داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی ورته وایي ښه داغ دې په دې خېټه درته دی یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و هغه مو څه کار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړه چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړو ووالې خېټه یې دله وشتوله غلام زمونږ وتښتېد تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه خېټه دې جوړه شوه لوی خو پوه شي چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والې خو هغه جینۍ ده دا خو لویه شوې ده ویې ښه یو تپوس ته نه کوم رښتیال به راته وی وی هغه زومه چې په چاړه یې والې ستا د مور غلام زوم ما والې او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو مزدوري او نن وطن امیر یم زما عمره مالدار څوک نشته تا سره مې نکاح م وکړه وی تپوس ته نه کوم رښتیا به راته وی ما ولې په چاړه ووالې ما ته بار یو غیبي سړی و چې د دې ښځې څه پیدا شي مې چې لورې پیدا شوه وی ښه دا به سلو سړو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه وي رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سلو سړو سره بدعملي کړې ده او که نه یاره وایي سړی دا خبرې مه کوه خو بس درې ښځې م او ته مې خاوند دی نه نه ما ته به رښتیا وی بس اوس خو مې ښه دی هر څه چې دې کړي زما ښه دی وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي ټکې درته ویلي سلو سړو سره ما بدکاري کړې ده او یو ولسم مې ته د نکاح خاوند دی خبره درسته ده ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلي چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسم دي چې تاسو ورته کتلي یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیوي او ځان له کور جوړي په دې غاڼو کې یو دی چې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې و پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي هغه زهریله جولاګي د دغې جولاګي نه به ستا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار د ښځې یو محل دله جوړو داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړ څو چېرته محل یې وله جوړ کړ او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بلکل بند دي جولاګي پلار به را نه شي
او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفۍ کوئ چې دې کې جولاګې راځي. ولې غیبي سړي خبره کړې ده، د هغه خبره رښتیا شوې ده. هسې نه جولاګې شک ور نه کړي او دا ښځه مړه نه شي. وی چې کور جوړ شو، محل جوړ شو، نوکران یې په دې مقرر کړه چې تاسو به صفۍ کوئ او د دې غاړو مرګو چې دی کې جولاګې را نه شي. یو ځل وي دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست وو او دقسې یو جولاګې په یو غاړه را ښکاره شي. دا ښځه دې خاوند ته ویې سړیه تا ته هغه غیبي سړی داسې یاد کړی چې زما مرګ به راده د لاسه وي. بلکل دی راته یاد کړی ده ته ګوره مرګ ته ګوره. ورپاسېده او ټک یې ورکړه جولاګي د هغه په ځمکه را پرېوت او چې را پرېوته نو کېړی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښکه چې ورېږه زور ورکړم چې ریچې کړمه چې دا به ما څنګه وجنې چې پخپه یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک دې نوک کې د بعضې وخت سړی روان والي معمولي غوندې خوږ چې نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شوه هغه ښځه دې مړه شوه. مفتی جدید صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت. هر ځای کې چې یې مرګ به مو را لاندې کوي. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر که په غټو غټو بلډنګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه وي. دا چې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچولی غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه وي. مرګ دا خطرناک شی دی. مرګ چې راغی خلاصېدی ته نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یېرېږي. یو مرګ دی واقعي یېرېږي خلک که نه څوک یې نه غواړي. یو مرګ دی څوک یې نه غواړي. خلک ته ځان خلاصوي نه یې غواړي څوک یې نه خوښوي.